بسم الله الرحمن الرحيم. باب من عال جاريتين او واحدة. دا 15 باب دی او ډیر عظیم باب دی او ډیره مهمه مسله ده. په دې کې امام بخاري رحمه الله ذکر کړی ده. هغه دا ده چې لورګانې فالل د چا لورګانې وشي د هغه وفالي. باب دی باره من دغه چا کې عال جاریتین چې وساتي فالنه وکړي د دوه لورګانې یې د یوې څومره ثواب لري د الله په نسبت باندې اوس یې واورئ. دا 50 حدیث دی چې امام بخاري رحمه الله ذکر کوي د صحیح احادیثو د ادب المفردنا. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات چا د پاره چې 3 لورګانې وي وصبر عليهن په دې باندې صبر وکي وکساهن او جامع او تواغن من جدته د خپل مالداري نه د خپل د وسنه كن له کیږي به دغه لورګانې د لپاره حجابا پرده د ورنه من النار د ورنه. سبحان الله. عقبه بن عامر دا لوی عظیم القدر صحابي دی او دا تقریبا په 9 دغه کې دا سنه کې وفات شوی دی. دا هم د صله رحمۍ د پالنې متعلق باب دی، لیکن عظیم خبره دا یو داسې ناشنا مسله ده په دې کې چې اکثر پښتانه او عام خلک د دې نه سر ټکوي. هغه دا ده چې لور ساتل فالن. ډیر خلک داسې وي چې هلک او لورې وشي خفه. دغه یو د مشرکانو طریقه وه چې د لور پیدا کېدلو کې به د ده طبیعت خراب و چې لور مې څنګه پیدا شوه. او حال دا ده چې دا سړی دا مسکین سوچ نه کوي چې ته د چا نه پیدا یې، ته د سړي نه پیدا یې که د ښځې نه پیدا یې. همدغه رنګه کې دا جنکۍ ونه شي دا خلک به د چا نه پیدا کېږي. بل دا ده چې د الله بنده ستا به خیر په څه شي کي په دې په ځای له زوی درکړي او که هلک دا جنۍ درکړي که هغې کې ستا خیر نو بیا به صحیح. بل دا ده چې روغ انسان الله انسان ته ورکړي سالم وي شکر د الله دی وباسي. دا نه کوي چې دا جنۍ راکړله او دا ایسته راکړله. ډیر کرته یو جنۍ الله انسان ته ورکړي د هلک نه د زوی نه ښه وي. بل دا څومره ثواب لري، څومره زیات ثواب لري. 2 یا 3 لورګانې د چا وشوې د دې پالنه وکړه تر بلوغه پورې او واده شي نو د جنت د ور په تا حرام شو. نه ته نور څه غواړې ای د الله بنده. زوی مفاله زوی په پالنه کې دغه ثواب نه دی خاص شوی، په لور کې دا خاص شوی دی. سره د هغې نه زموږ معاشره کې څومره دغه لور ته باید چې موږ خوشحاله شو. ته خو د آخرت غم موږ سره کم دی، د آخرت د عذاب د جهنم یره موږ سره کم ده. که چېرته قسم به الله د آخرت نه زموږ او د جهنم نه هغسې یره وه کوم چې مستحقه ده موږ به ډېر زیات خوشحاله شوي وي چې لکه دا یو داسې یو لوی نعمت الله راکړه چې د دې په پالنه باندې الله جل جلاله ما د جهنم ور په ما باندې حراموي. دا کول پکار دی عزتمندو. دغه رنګې د لور شفقت محبت دا زیات وي د بچي نه. دا هر چا ته پته ده د هغه مینه محبت د مور پلار سره د هغه پالنه. بل دا ده چې صحیح ده چې بچي کې خیر یو دا وي چې ستا ملاتړ وي ستا شاته. بعضې هغه کارونه چې هلک یې کولی شي جنۍ نشي کولی، لیکن دا ده چې حکمت د الله ته ګوره په هغې باندې سړی ایمان راوړي. نو 3 لورګانې یا 2 لورګانې وشي او په هغې باندې صبر وکړي او هغه پالنه وکړي الله جل جلاله به دا په ور باندې حرام کی. ګورئ حدیث کې 2 دي یا 3 دي. امام بخاري رحمه الله باب کې دا ولګه جاریتین او واحده یې ولګوله. دا د بل ځینې امام بخاري رحمه الله استدلال کوي چې هغه دلته زما مقصود وس نه دی. نو که یوم د چا لور وشي او صحیح پالنه وکړي نو امید دی دغسې دغه به وله ورکوي. حدیث کې به اشاره وي د بناتو د لورګانو حقوق ته چې ډېر حق لري. ګوره داسې نشته ته شاکري قصه کې یو حال دا ده چې دا ستا د جهنم د اور نه یو پرده ده، جهنم نه دې بچ کوي، ته نور څه غواړې. همدغه رنګې حدیث کې به فایده وي چې بدپالي به سړی نه کوي. لور دې وشي هلکه تندی دې دغه چې هلکه دا څه وشو دې کې ستا خیر وي. زوی دې وشي ستا نور مشکلات تا ته پېښ کړي او که نور نه وي نو دا لور دې وشي د دې پالنه سبب ستا دی چې د جهنم د اور نه بچ شي. تاسو نه کول پکار دي. او بل هم دا فایده ده چې دا سبب دی د اور د بچاونه. عبدالله 58 حديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن
صحبتهما الا ادخلته الجنه. هیڅ یو مسلمان دو لورګانې نه راګیره یعنی نه راوړي بیا دغه فیحسن صحبتهما دغه ښه تربیت وکي مګر دا دواړه جنت ته داخلي. دا فائدہ شو. مخکې کې د اور په حرام کو په دې حدیث کې وایي چې جنت ته داخلي. نو دا کول پکار دي لورګانې ساتل. 59 حديث عن جابر بن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چا لپاره چې درې لورګانې وي هغه ته زی ورکي ويكفيهن او د هغې کفایت وکي او په هغې باندې رحم وکي جنت ولا واجب کدي وجبت له الجنة جنت ولا واجب سبحان الله واجب شو واجب البتة يقينا دي انسان دفاره ده سمره ده خير خبر. فقال رجل من بعض القوم يسري دي قوم کې فاسد وتويل وثنتين يا رسول الله کله چا دوی اغوتل وثنتين کله چا دومی الله جل جلاله دي انسان دفاره جنت واجبي. حدیث کې به اشاره وی فائدہ به ویږي احسان د لورګانو سره وکي. دا احسان د لور سره احسان کول د جهنم د پاره د جهنم نه د تفرده ده او د جنت د داخلي جنت ستاسو لپاره واجبي. دا څومره عظیمه فائدہ ده. دا کول پکار دی بده باندې خفه کېدل لور راوړل باندې خفه کېدل د جاهلانو خلکو کار دی او دا د خلکو کار دی چې د الله په تقدیر باندې ایمان نه راوړي او ایمان کمزوري د نه دي کول پکار. ستاده کې خیر ده کې ستا بزو کې خیر ده کم از کم د آخرت خدای به ټول خیر ده. جهنم در باندې حرام جنت ستاسو لپاره واجب شو. باب من عال 3 اخوات. دا بل باب ذکر کوي شپږ دشتم باب په دې کې دا ذکر کوي چې سړی اوس خويندې او ته پاتې شي وي خويندې وي د خويندو دغه وکي تربيت وکي د دې کې مداسي به ذکر کوي چې خويندې چا وساتلې تربيت وکړو الله بل جنت ور کوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم فرمای لا يكون لأحد 3 بنات وإذا يوچا درې لورګانې نه یعنی نه کې درې لورګانې وشي او یا 3 أخوات یا څلور خويندې لري د سره احسان کوي مگر دا به جنت ته داخلي او داخليږي په دې سره. ابو سعيد الخدري رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی او یو د فقهاو او د مجتهدینو د امت نه صحابو نه دی تقریبا په 4 هجری سنه کې دا وفات شوی. حدیث کې به اشاره وی چې خويندو سره احسان کول دا سره جنت ته داخلي دا کول پکار دی هم د دې تربيت کول دا پکار دی انسان جنت ته داخلي. باب فضل من عال ابنته المردوده. دا بل باب دی په دې باب کې د صله رحم مطابق هغه دا چې کله د سړی او لور وي او وفات شي تا یعنی یا خاوند وفات شي کونډه شي یا طلاق شي تا سره به ته دې سره احسان کول ایا دا په تا باندې بوجي ثواب لري کنه لري. نو باب لګي ورواله باب د بارد فضل د ورواله من ده شاکی عال ابنته چې هغه پالنه وکي د خپل لور هغه لور چې مردوده چې هغه وفات شوی دی ته یا مطلقه ده طلاق شوی ده یا کونډه شوی ده به تر هغه د پلار سره ناس ده بل ځای نشته دی او تاسو له سر سوري تکړه د تفي نفقه کې په دې کې ثواب شته راشه واوره. عن المقداد ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرماي دل في غنبر فرماي ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. هغه چې ته خوراک ورکې خپل نفس ستاسو لپاره صدقه ده او ما طعمت ولدك فهو لك صدقه بچی ته چې خوراک ورکې ستاسو لپاره صدقه ده وما طعمت زوجك فهو لك صدقه وجه تخبلي خزته ورکې ستاسو لپاره صدقه ده وما طعمت خادمك فهو لك صدقه او هغه چې ته خپل خادم ته ورکې دا ستاسو لپاره صدقه ده.